د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او درنښت مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو، د کار او ژوند خپرونه ده او نن راغلي یو د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ ته. نن تاسې ته داسې یو څه در پیژنو چې تاسې به یې په اړه ډېر اورېدلي وي. یو متل هم دی چې وایي ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. نو نن د اوبو د ژرندې خواته راغلي یو او دلته به وګورو چې دغه غنم څنګه په اوړو باندې بدلوي او څو مرحلې لري او له کومو مرحلو تیریږي. له نږدې څخه به یې وګورو، زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو، تاسې وینئ چې دلته موږ اوس داخل د دغه ژرندې ته راغلو. وینئ چې چار طرف دلته غنم، اوړه او دغه خلکو راوړي دي د دې د خاطره چې دلته که غنم دي په اوړه یې بدل کړي او اوړه نو که شوي خپله کورونو ته یوسي. نو تاسې وینئ ماشاءالله داسې ښایسته ځای او ډېر یخ دی. په دې ګرمۍ کې چې تاسې وینئ دا ځای داسې ښایسته یخ دی لکه کولر یا لکه ایسي چې پکې چالانوي. نو زه وینو د دغه کاکا سره خبرې کوو چې دغه د ژرندې د مرحلو په اړه راته ووایي چې دا څه رقم اوړه کېږي، څومره اوبو ته پکې ضرورت دی. په دې اړه به له کاکا څخه وپوښتو او دی به راسره وغږېږي. نور معلومات به خپله کاکا راته وایي. قدرمنو دوستانو، تاسې وینئ چې څه جالبه او ښایسته دغه غنم په اوړو باندې بدلوي او دې خوا چې دغه وینئ تاسې مایده اوړه دي چې هېڅ هم داسې فکر نه کوئ. ګورئ یعنې لکه سم صحیح چې په ماشین باندې مایده شوي. نو دا هم یو تخنیک دی چې زموږ له تیرو نیکونو او زموږ د تیرو بزرګانو یا مشرانو نه راپاتې دی. نو چې دا تر کومه به دغه سیستم روان وسیږي هغه نو خدای پوه شاوکار یې. نو خو فعلا تاسې وینئ چې ډېر په مهارت او ډېر یو په جالب شکل سره دغه غنم په اوړو بدلوي او دې خوا راځي. تاسې وینئ یو غنم هم دې خوا د دغه اوړو سره نه یو ځای کېږي. دغه لرګي په واسطه باندې د کوم غنم چې دي هغه ټول هغه چقریګک ته ورغورځوي او له هغه پاس ځایه خو وینئ چې غنم راځي لاندې او بیا دلته دا پرې ګرځي. نو واقعیت یو ډېر جالبه صحنه ده، یو ډېر جالب شی دی. ما خو په لومړي ځل دغه شی لیدلی او نو له مشرانو مې اورېدلی وو چې ژرنده ده او بل په ځینو کتابونو کې مې دغه متل هم اورېدلی وه چې وایي ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. نو نن مې ولیدله چې دغه ژرنده همدغه ژرنده ده چې په وار باندې ده. اوس به دوستانو له دغه کاکا څخه وپوښتو، دی به اوس ځان راته راوپېژني. نو کاکا اول نامتان رو بگوین، نامتان چی است و درباره همین آسیا بر ما معلومات بدین. این آسیا چه قسم کار میکنه و توسط چی کار میکنه، چی جور شده، درباره از این بر ما معلومات بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من محمد کبیر است و دیگه ولایت بلخ ولسوالی دهدادی. آسیا که از سنگ جور شده، دیگه چرخش در زیر از داو می باشه، توسط داو میگرده، دیگه مردم گندم میاره ما آرد میکنیم بخشان میتیم. بسیار خوب. امی که فعلا دوره میزنه اینی خودش سنگ است؟ بله آیی سنگ است. زیر چرخش آینی است، باز بولبرینگ داره، توسط او چرخش تاو میخوره با سنگ تاو میته. بسیار خوب. مرحله اول از این را بر ما بگوین که از کجا شروع میشه، مثال اوش از کدام طرف میه، به چی قدر اوی کار میکنه و ایره که شما ساختین در ایجا ساخته میشه، مثال این سنگش در ایجا پیدا کرده میشه یا از کدام جای دیگه آوردین؟ سنگ از این خواهد جلال آباد میاریم،
دیگه اوی از یه نوری شایی می 13 پای کلاو داره امی او همه تو تیر شده میره ما سیاره دمیسری اوی 13 پای کلاو جور کردیم. بسیار خوب. این در چه قهوه‌ای باز گردش میکنه میگرده این؟ یعنی می اوی که هست یعنی می او میشه دیگه حالا فعلا. تقریبا به حساب انج گفته نمیتونه. این دیگه اگان 25 انچ. 25. بله. اگر خشکاوی میشه او کم میشه با کمبود او رو برو میشیم با چی میکنیم؟ کمبود داو که روبروی میشه ما خواهو میتونیم دیگه نمیگردانه. استاد میشه. استاد میشه بله. و این را برای ما بگوین که اگر شما مثال گندما را که آرد میکنین در مقابل از این باز از مردم چی میگیرین؟ در مقابل یک سری مزارارد یک پاو آرد میگیریم. پاو میگیریم. یک پاو میگیریم. این 16 یک میگیریم. از یک سری مزار یک پاو میگیریم. از یک سری کابل نیم پاو میگیریم. بسیار خوب. یک پای مو 8 خورد میشه دیگه. 8 بله. یعنی از 16 پا از یک بخار یک سیر میگیریم. بسیار خوب. از یک خروار یک سیر. بخار 16 سیر. بله 16 سیر یک سیر مزار. نه بخار خود 40 سیر. ما گفتین خروار گفته باشین که 80 سیر میشه و باستوار میکنه نه؟ نه فقط بخار است. بسیار خوب. و یک چیزی دیگر هم بپرسیم. در سابقه میگفتن که همی آسیا میگفت که رنگ است دیگه جن پیدا میشه و این گپ همون گپ راست است یعنی؟ نه این گپای جن و این گپا دروغ است. شما تا ولی کدام چیزی را ندیدین؟ نه این گپا دروغ است. و کاربارتان بگین کاربار چطور میشه نمیشه؟ کاربار انشالله فوق العاده می خرج و روزگار پیش میبره. ما 14 سر نانخور هستیم. یعنی اول خدا و دوم آسیا و یک 10-15 جریب زمین هست. خب بسیار خوب. کاربار شما شاید وابسته به می زراعت مردم باشه. اگر برف و بارش زیادتر شود شاید کاربار شما زیادتر شود. به خاطر از اینکه مردم گندما را کشت میکنه و گندما را میاره اینجا شما سیاه میکنین آرد جور میکنین. کاربار شما اگر زراعت نباشه شما زراعت نباشه ما مردم هم فلج هستیم. همین مثال بارندگی خوب شده برف خوب شده دیگه دایما خوب شده دیگه انشالله آسیا خوب میگرده. بسیار خوب. درباره امسال گفتین که بارش زیاد شد چطور است کشت زار مردم در اینجا مثال گندما را کشت کرده نکرده مردم دهاقین از بارش های آخر چقدر خوشبین است؟ از بارش های آخر و همین بارش های که این سال بارندگی شده ما 100% خوشبین هستیم. خب آجی سبیرم بر ما بگوین که اینال همین گندما را توسط چی دیگه انداخته میشه و از کدام جایش میندازین؟ گندم دیگه در دول انداخته میشه. اینی جا؟ بله از دور میاد در ناوا میاد. از ناوا که آمد اینجا تک تکه داره تک تکه تاو میده در داخل سنگ میغلطه سنگ ریخت دیگه این سوار کرده کشیدن میگیره. بسیار خوب. اینی چیزاکش که معلوم میشه این می چوبک. همین تک تکه میگیم ما مردم همین تک تکه میگیم. بله آیش ناوا است. همین تک تکه کدام وظیفه را انجام میده چی میکنه؟ اینمی است که همین گندم بند نمونه در ناوا شور میده که میغلطونه. داخل سنگ میغلطونه. بسیار خوب. یعنی که گندم این طرف نماند دمی آرد یک جای نشان. داخل مغار بغلطه دیگه همینجا بازنی طرف آرد کرده میکشه. خب بسیار خوب. و این چیز که معلوم میشه برای دول میگه. دای گندم میندازین؟ خب. بسیار خوب. این باز اگر کم زیاد میشه دو جای زیاد میره کم اندک درست میکشه. از زیاد که شده اندک درست میکشه دیگه ما برابر میمونیم که مروت صحیح مایده بکشه آرد مردم خراب نکنه. باز اگر اوش کم زیاد میشه بازی هم بله او کم زیاد میشه از اینجا گندم ما کم زیاد میکنیم. از اینجا کم زیاد بله از اینجا کم زیاد بسیار امی که کم زیاد میشه بسیار جالب یک سم صحیح موج رادیو و یک چیز برش جور کرده. ببینید دوستا بسیار یک تکنیک بسیار خوب که کم زیاد میشه. اینال ما کم کنیم یا زیاد بکنیم؟ این طرف کم میشه زیاد میشه و این طرف کم میشه. اینال آرد مردم خراب نکنیم. ها انشالله دوستا شما این بخشای آسیا را دیدین. اینال میریم طرف اوش که او از کدام طرف میه و چی قسم اما اوش در اینجا داخل از این چرخه میشه و این چرخه را چرخ میته تا که گندم به آرد تبدیل بکنه. همراهی ما بکنین دوستای عزیز.
قدرمنو دوستانو اوس راغلو هغه ځای ته چې په دغه ویالې کې اوبه ځي او ژرندې ته ورځي او هغه د ژرندې چرخه د دغه اوبو په واسطه باندې ګرځي تاویږي تر څو هغه غنم په اوړو باندې بدل کړي. نو د دې په اړه به حاجي صاحب راته وایي چې دغه اوبه باید څومره کې وسیږي، سرعت یې د اوبو څومره وي. نو حاجی صاحب راته وایي. حاجی صاحب جناب بر ما معلومات بدین که یاو باید با کدام سرعت اینا پایین بره تا همو چرخی آسیا را دور بته و گندم به آر تبدیل شود؟ او خو او 13 پایکال است که از ناری شایی میایه همه رقم تیر میشه. باز اینجا که از این پرچوش است که ما آسیا را خواه دادیم، باز این طرف پرچو میکنیم دیگه. آسیا دیگه 7 متر نوی از این است. خب بسیار خوب. اینمی او دیگه دم 7 متر د شست میزنه د چرخ ازی چرخ تاو میته، باز چرخ بولبرینگ تاو میته، بولبرینگ سنگ تاو میته. باز ما د گندم د دول خور میکنیم دیگه. خور که کردیم باز دیر د نوه می او را تک تک میزنه میپرته داخل سنگ آردش میکنه. بسیار خوب. و این پرچاوش است. زمانی که اگر شما میخواین که پرچاو بکنین بازه و او طرف میره، او طرف دیگه باز به زمین ها و به اینجا. خوب بسیار خوب. و این وقت که شما مثال دی طرف دور دادین فعلا هم خوب است ماشاءالله و زیاد است. در زمان خشکوی باز این مردم منطقه برای شما نمیگه که یا وضعیت مصرف نکنین؟ نه یا کس یا مصرف نداره، صرف همین پره را تاو میته یا د دشت میره. او این مردم که از 24 ساده و از آسیا بالاست او 24 ساده خود مردم میگیره. او ضرورت مردم رفع میشه. دیگه این کس یا پایین است او دشت است تا قلعه تختپل یا میره. بسیار خوب. و او اصل از کدام جای میه؟ سرچشمه او از کجاست؟ سرچشمه یا از بند امیر است. از بند امیر. بله، همین دریایی که پل ماموکلی از شولگر که میایه باز اینجا 18 نار تقسیم میشه. بالکل. دیگه 18 نار تقسیم میشه، باز این ناری شایست که میایه دیو باز همین تو مزار میره، آخرش گوریمار میره. بسیار خوب. او دریای شولگر. بله شولگر که سرچشمهش از بند امیر. بله بند. بسیار خوب. خب حاجی صاحب درباره از این بر ما بگوین که در اینجا در پهلوی از که شما آسیا دارین دیگه کدام کار بارا میکنیم؟ در پهلوی از که آسیا داریم ما اینجا دیگه یک دمی کوچه 15 جری زمین داریم ما بیادریم. دیگه درختای زردولو است و یک ذره این کشتیم و دیگه یک ذره چارباغ شفتالو جور کردیم و دیگه یک ذره رومی کشتیم دهقان داریم. بسیار خوب. چطور است حاصلات زمینایتان؟ همین سال حاصلات خوب است. فضل خدا این سال دیگه بارندگی خوب شده، دیگه دایمام شده و اویام شده. بارندگی که شوه حتی دمی توت هم فایده میکنه که همی توت میشویه، نورق توت میکشه. ماشاءالله دیجا میبینیم که بسیار یک توت بسیار خوب. در کنار از که توتش خوبش است دوستای عزیز یک منظری خیلی زیبا ساخته، بسیار منظری خوب و بسیار منظری جالب که در زیر درخت توت یک سوپه کلان جور کردن جناب حاجی صاحب که مطمئن هستم که حاجی صاحب یک آدم میهمان نواز و یک آدم است که دوستا و رفیقا انشاءالله که زیاد داشته باشه و اینجا هم جای میله است دیگه، جایی است که آدم بشینه و از این صدای آبشار لذت ببره و از این سایه درخت توت درخت چی است حاجی صاحب؟ شنگ است، چنار است، پنجه چنار. درخت پنجه چنار و شنگ و توت و او طرف هم ماشاءالله درختای شفتالو و زردالو و درختای دیگه. انشالله درختای دیگه و باغ دیگر هم میبینین دوستا، با ما باشین و انشالله میریم طرف باغهای دیگه. شمسورا لبی می پورتا پا دعاو کی دن غاړما ویاړما وطن پتا ویاړما وطن پتا ویاړما وطن پتا ویاړما صدر د امن دی پسر باندې خور غواړما ویاړما وطن پتا ویاړما وطن پتا ویاړما
د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې د کار او ژوند خپرونه چې ما شمس الله هیلمن ستاسې لپاره د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ څخه وړاندې کړه. تر بیا او بلې خپرونې چې زه ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې چارې.